من تلقاء كاذمة أو مزى البرق في الظلماء من إدمه فما لعينيك إن قلت اكففاها متى وما لقلبك إن قلت استفق يهمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من اللهبال مقتحم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. د جمعې مبارکه روز ده او ډیره برکتی روز ده. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل ویل د جمعې دا روز دا داسې روز ده چې په دې روز باندې الله تعالی په خپل فضل سره لس لکه کسان دا بخي او هغه کسان چې د چا نمونه د جهنم په لیست کې لیکلی شوي وي الله تعالی فرشتو ته وایي ول ای زما فرشتو تاسو ګواه اوسئ د کومو بندګانو چې زما عبادت وکړو او د جمعې د اهمه فریضه ادا کړله الله تعالی فرشتو ته وایي ویل د دې ما بخنه وکړله. حدیث مبارک کې راځي څوک چې د جمعې په ورځ باندې د سوره کهف تلاوت وکړي دې سړي له به الله جل شانه د قیامت په ورځ داسې یو نور یو رڼا به ورکي چې د هغې نور او د هغې رڼا د وجې نه به دې جنت ته سړي داخل شي. په موږ او تاسو باندې په دنیا کې مختلف قسم حالات راځي. کله به ښه حالت وي کله به بد حالت وي کله به اپت وي کله به مصیبت وي کله به غم وي کله به دردي کله به غریبي وي کله به مالداري وي کله به د بچو پریشانی وي کله به د کاروبار پریشانی وي. چې په دنیا کې اوسېږي او په دې دنیا کې ټیم تیروي نو دا غمونه دا تکالیف دا مصیبتونه دا ټول به په دې دنیا کې برداشت کې. خو چې کله په موږ او تاسو باندې څه غم درد تکلیف مصیبت راشي نو موږ او تاسو له څه کول پکار دي؟ هغه طریقه اختیارول پکار دي چې کومه طریقه پیغمبرانو اختیار کړې ده. غم درد مصیبت تکلیف دا به خامخا راځي ځکه الله قرآن کې وی ولنبلون